بعضې داسې مشکلات یو ښځې ته مخ ته راځي چې هغه بیا نر ته ضرورت لري. مثال زه یم، زه هر څه کوم، زه ټولو نارینه‌وو ته وایم چې زه خو هر څه کولی شم، یعنې زه ښځه یم، زما اواز چې دی ښځه چې اواز پورته کوي رښتیا هم د ښځې اواز نسبت نارینه ته ډېر قوي او سټرانګ وي. دا زه سره منم، خو کېدلی شي چې ماته داسې یو ستونزه مخ ته راشي چې هلته بیا زه ښځه یم، زه مجبوره کېږم چې خاموشي اختیار کړم، زه مجبوره کېږم چې یو ورور ته ورسم چې راځه زه خو در سره یم، ته ماته اوږه راکړه، کار زه کوم، اواز زه پورته کوم، مګر زما به پر تا باندې زړه ډاډه وي چې ته زما سره ولاړ یې. که داسې یو وخت راغلی یا حالت راغلی یا سچویشن راغلی چې زه مجبوره کېږم د ټولنې د وجې څخه، زه د فامیل د وجې څخه، زه خپل د ښځیتوب د وجې څخه مجبوره کېږم چې یو قدم شاته ولاړ شم، نو هغه یو قدم به چې زه شاته ځم زما شاته به یو نر ورور ولاړ یې، هغه به راته وایي چې زه درسره ولاړ یم. زه کاملا همغږی یم. زما درد دا دی چې کله ښځه یو غږ پورته کوي د کوم اړخ نه یې پورته کوي. ما تر اوسه پورې یوه ښځه نه ده لیدلې. یو مثال به ورکړم، همدغه د مکتبونو مسله. ما تر اوسه پورې یوه ښځه نه ده لیدلې چې د مکتبونو موضوع دې د اسلامي استدلال په اساس راپورته کړي. ځکه کومه ښځه چې د اسلام نه خبره ده په مدرسه کې ناسته ده اصلا مکتب نه غواړي. ولې؟ چون اتفاق نه لرئ په خپلو منځو کې، چون صحیح بدیل نه لرئ. زه په پاکستان کې وم او دا ډیره جالبه ده، زه نه پوهېږم دغه مولوي صاحب نوم زما نه د یاده وتلی دی. یو پنجابی ملا دی، په اصل کې انجینر دی، خو اوس راغلی دی ډېر سخت مشهوره شوی دی. په پنجاب کې ډېرې عجیب غریبې ویډیوګانې خپروي. د ده ملا په مقابل کې ډېر زیات مفتیان ودرېدل، خو ډېر کچه انسان دی، هیچ چا ورته ماته نشو ورکولی او ټول خلک ورنه ډارېده چون کچه انسان دی، حتی نارینه ترې ډارېده. یوه کوچولو ټیک ټاکره جنۍ چې تقریبا 14 کلنه الا 20 کلنه د دغه عمر منځ کې یوه جنۍ راپورته شوه په ډېر عزت او آبرو سره، ښه صحیح حجاب یې ورته اغوندې، ډېره منظمه دغلته به یې مایک کېښوده، ویلې به چې مفتي صاحب په اردو به یې خبرې کولې، په ډېر احترام دغه ویډیو به یې پلی کړه او ویلې چې تا په دغه ویډیو کې داسې ویلي دي، اسلام داسې وایي، او په دې بلې ویډیو کې دې بیا داسې ویلي. یوه ویډیو، دوه ویډیو، درې ویډیو. هغه جنۍ چې دی فکر کوم 2 لکه مینوال پیدا کړه په پاکستان کې، او هغه انجینر مجبوره شو چې د پاکستان نه وتښتي، اوس په ابوظبي کې ناست دی. ولې؟ چون د دې جنۍ مبارزه برحقه مبارزه وه او ویلې ده چې په پاکستان کې که ته چېرته ملا غواړي د ملا په وړاندې مبارزه وکړي، د هغه بیس چې شی دی قرآن دی، پس دی د قرآن په اساس راپورته شو، هغه سره استدلال او دلیل ویلی. اوس که ته راځې غواړې د مکتبونو دروازه خلاصه کړي او وایي چې مونږ ښځې او نارینه حقونه مساوي دي، خو اول زه درته وایم چې خورکۍ د ښځې او نارینه حق مساوي نه دی. الله دې مل شه، مبارزه مه کوه، مونږ در سره نه یو. پس ما پوښتنه دا ده، زه دا ټولې خبرې ستا منم، زه ټولو سره همغږی یم. زه دا وایم چې کله چې تاسو وایي چې ما سره باید یو نارینه ودرېږي او زه اړتیا لرم چې یو نارینه را سره ولاړ اوسي، ولې نارینه تاسو سره نه درېږي؟ چون مبارزه مو د حق په اساس مخته نه وړئ. مثلا یو جنۍ راځي په اروپا کې، سر یې لوڅ دی، لباس یې د کتلو نه دی، ولاړه ده، وایي غواړم په افغانستان کې د نجونو مکتب خلاص شي. اوس همدغه نجلۍ په ننګرهار کې، په خوږیاڼو کې، په پکتیا کې، په خوست کې یو نفر خپلې لور ته وایي راشه وګوره دا جنۍ وایي چې مکتب دې خلاص شي، چې مکتب خلاص شو تا نه به هم داسې شی جوړي. ښه ده چې خلاص نه دی، ځکه تاسو یو سمبول نه لرئ، یو ښه مثال نه لرئ چې هغه دې د سکرین په سر راشي او پلارونه دې په چورت کې شي ودې وایي چې یاره مکتب باید خلاص شي. ځکه داسې یو څوک که وایي چې مکتب دې خلاص شي، زه غواړم زما لور داسې اوسي. ځکه ما تاسو نه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې ولې تاسو یوه ښځینه مفسره نه لرئ، یوه ښځینه شیخ الحدیثه نه لرئ، یوه ښځینه قاری نه لرئ؟ لرئ، ماشاءالله په زرګونو دي چې راشي استدلال وکړي، ولې یوه نه لرئ؟ دا د ولې جواب زه د سوچ کوم چې یه به حتما به یې څوک داسې نسته چې څوک نسته، خو بیا هغه خبره سوه زموږ بدبختي چیرې ده چې دا زموږ منټالټي د پښتنو منټالټي چې ده موږ خراب کړي یو. ښه زه به ځانم یاد کړم، اکثریت وخت زه لا وایم چې زه به دا خبره نه کوم ځکه چې زه یو پښتنه یم، زه باید دا خبره ونه کړم. هغه بده خبره نه یې، مثال هغه به
په چوکاټ کې یو خبره یې بې چوکاټه خبره به نه چې د چوکاټه وتلې خبره به یې مګر زموږ پښتنو ته به هغه د چوکاټه وتلې خبرې زه هم چې زه باید دا ونه کړم زه باید دا ویډیو پوسټ نه کړم زه باید داسې ونه کړم نه دغه زموږ بدبختي ده که مثال موږ خویندې لروم او هغه غواړي چې مثال اواز پورته کړي یو خبره یو ریزن یې مخته راځي که هغه ریزن هر څه ورته وایاست فامیل ورته وایاست هر څه ورته وایاست خو یو ریزن یې مخته راځي او غټ ریزن یې دا دی چې زه یو افغان یم زه پښتنه یم زه دا کار نشم کولی هغه یو قدم ورته شاته واخلي I don't buy it. Like که ته غواړې وطن آزاد کې پرته د شک ستونزې به دې په مخ کې راځي هیڅ انقلاب بې ستونزو نه وي زه یوه جنۍ پېژنم نه پوهېږم چې ښه به یې دلته نوم واخلم که نه اما زه لسګونه مثالونه درکوی شم چې نجونې دي مبارزه کوي او په ډېر عجیب و غریب شکل کوي زه د یوې جنۍ نوم تاسو ته اخلم خاټول شریفي دی هر کال چې دی په افغانستان کې په خپله په یوکې کې ده هر کال په افغانستان کې خلکو سره کومک کوي په لکاو افغانۍ کومک ورسره کوي او یو څو ځلې ما ته ویلې چې یاره شکیب دا پیسې واخله د خلکو سره کومک وکړه نو زه لاړم د ځینو کورنیو سره مې کومک وکړی بیا ما نه چې دی یو کاکا پوښتنه وکړه وایي دا کومک څوک کوي ما ورته ویل دا داسې یوه جنۍ ده په یوکې کې اوسېږي مسلمانه جنۍ ده کاروبار کوي بیا تاسو ته یې دا پیسې رالیږلي دي نو دی ویلې چې خپله تعلیم دا کړی ما خود تعلیم کړی دی ویلې الله تعالی دې د ما لور هم داسې کړي ما ورته لور دې مکتب ته ځي ویل نه ما خو ویلېږه چې خدای داسې کړي باور وکړئ د هغې د جنۍ د برکته یې چون ویلې ده چې یوه جنۍ په یوکې کې ده مسلمانه ده د هغې ځینه پیسې رالیږي او اوس د دوی د کورنۍ خوراک او څښاک په هغې پیسو کېږي دعا یې کوله چې خدای پاک دې زما لور د هغې غوندې کړي او د دې دپاره چې د ده لور د هغې جنۍ غوندې شي مکتب ته یې لېږله ما هېڅکله دا کیسه خپله هغې ته نه ده کړې ځکه نه مې دې غوښتي چې هغه یو رقم په ځان ډېر افتخار وکړي چې نه غواړم ایلیزنیشن کې اوسي اما دا بدلون چې دی رامنځته کړ زه یوه بله جنۍ پېژنم په دغې کې ده په امریکا کې ده نه غواړم نوم یې واخلم ځکه نه غواړي خاټول هم ګرچې نه غوښتل اما زه نه غواړم د دې نوم واخلم پوهېږې دی چې څه کوي دی لیکنې کوي 2 کتابونه یې چاپ کړي دې 2 کتابونو ما شخصا لیدلی دي چې د ډېری خلکو ژوند دی بدل کړی یو د دې کتاب چې دی زما خور لوستی دی اوس په ژوند کې ډېر تغیرات راغلي پوهېږې پخوا به مې خور چې دی تر ټولو ډېرې پیسې چې دی مصرفولې په ځان باندې په آرایش باندې په کالیو باندې اوس یې خاوند خبر نه وي زما خور استاده د خپلې پیسې جمع کړي 2 لکه 3 لکه روپۍ ورباندې جوړې کړي بیا ما ته راکړي چې وروره دا د تجارت کې واچوه خیر دی ما ته 1% ګټه رالیږه پس که چېرته موږ بنسټیزې مبارزې وکړو او په بنسټیز شکل کار وکړو قرار نه دی چې ته تغییر او بدلون په یو نسل کې راولي دا د نسلونو مبارزه ده اما دا مبارزه کوئ په څه رقم زه دلته بیا برعکس داسې جنکۍ هم پېژنم چې راځي په ټیک ټاک کې سندرې پلی کړي ګډېږي ورته او وایي چې مرګ په طالبانو د مونږ مکتبونه پرانیزئ بیا د مکتب په افتخار د اریانا سعید سندره واچوي داسې ښایسته تاو راتاوه شي ښه اوس د دې دا تاو راتاوېدل آیا ښځو ته ګټه رسوي آیا دا د مکتب دروازې خلاصوي یا اټ ول بیک فایر لکه دا بیرته د تاسو په ضد تمامېږي ځکه که زه وګورم چې یوه جنۍ چې ګډېږي د اریانا سعید سندرې ته او بیا وایي چې باید مکتبونه خلاص شي څه نه دی خلاصېږي که سبا ته آینده کې خدای ناخواسته زما لور نه داسې یو څه جوړېږي پس زما ټوله موخه دا ده کله چې د ښځینهو په اړه غږېږو دغه د اول نه تر پایه پورې زما د خبرې هدف یوه جمله ده تاسو اول تعیین کوئ چې ستاسو سورس چی شی دی د کوم سورس په اساس غواړئ مبارزه وکړئ یا د کوم سورس په اساس غواړئ اړیکه جوړه کړئ که هغه سورس قرآني بیا د اروپا سره مخلوطوئ ما که هغه سورس اروپایي خبرې بیا د قرآن سره مخلوطوئ ما داسې مه کوئ چې یو ځای کې ووایئ چې یاره ټیکری مې نه اغوندم خو مونځ کوم داسې نه کېږي که ته مونځ کوې باید ټیکری م واغوندې یا وایي چې زه په خدای ایمان لرم او د خدای خبره منم خو هلته خدای پاک درته وایي چې خاوند ستا صاحب دی څه چې وایي منئ بیا ته هغه سره 3 ګزه ژبه دې راویستي دعوې وهې داسې نه کېږي پس سورس د ښځې او خاوند ترمنځ یا په ټوله کې د نارینه او ښځې ترمنځ کله چې سورس قرآني ښځه کوی شي د قرآن په اساس د خاوند نه شکایت وکړي او ښځه کوی شي د قرآن په اساس خاوند سره چلند وکړي که زه ښځه ولرم او ما ته مې ښځه وایي چې هی د قرآن د دغه آیت په اساس ته ما ته دغه حق نه راکوي زه به ورته یم ډېر ښه زما ستا ترمنځ سورس شیشه شو قرآن شو اوس نو راځه چې ټول شیان د قرآن په مطابق وکړو
داسې نه چې ښځه مې راته وایي چې قرآن کې خو یې داسې شی ویلی دی تی باید ماته وکړې او زه ورته وایم چې قرآن کې خو یې داسې ویلی دی تی باید ماته وکړې بیا وایي چې نه یې کوم یو ښځه وایي یو خپل خاوند ته ویلي چې په قرآن کې وایي چې ته دې باید ښځه خوشحاله وساتې هغه ورته ویلي صحیح ده خوشحاله یې ساتلې ده یو میاشت 2 میاشتې وروسته یې ورته ویلي دي چې په قرآن کې خو خدای دا هم وایي چې یو نارینه که هر څه ولري یو عدل وشي کوی باید 4 ښځې وکړي نو اوس اجازه راکړه چې بله ښځه وکړم ښځه یوه پیره منکره شوې پس سورس متعین کوي د سورس په اساس مبارزه وکړي نو یعنې خبره دا ده چې د زموږ دین باید یو د بل په خلاف استعمال نه سي باید هر هغه ستونزه چې د دواړو خواص وي باید موږ خپل ځانو ته یو وارې وګورو د دې په ځای چې موږ په بل چا نیوکه کوو اول خپل ځان ته وګورو چې زما مشکل څه دي زه سره کوم بدلون په ځان کې کولی سم چې هر رشته چې یې نه هلته خو بحث د واده روان دی خو په هر رشته کې چې موږ په یو بل چا باندې نیوکه کوو